ډېرو قدرمنو خوږو وروڼو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د پښتو نړیواله ورځ چې د غبرګولي 9مه او د مۍ د میاشتې له 29مې نېټې سره سمون خوري، د قزاقستان هېواد د افغان زدهکړیالانو لخوا په یو خاص طبیعت کې د خپل وس مطابق مراسمو سره لمانځي. ویاړو چې څو ګران دوستان په دغه غرني ځای کې د خپلې ځانګړې مینې له مخې راټول شوي دي او د خپلې ژبې نړیواله ورځ لمانځي. پښتانه په دغه ژبه باندې ویاړي او موږ هم ویاړو چې دغه ژبه زموږ خپله مورنۍ ژبه ده. پښتو ژبه د لرغونې اریایي ژبو څخه یوه خپلواکه ژبه ده. دغه ژبه له پخوا څخه په څو نومونو یاده شوې ده چې یو لړ نومونه یې پښتو، پښتو او په هندي پښتاني، په فارسي او نړیواله کچه د افغانۍ ژبې په نوم شهرت لري. دغه ژبه له 1963 زیږدیز کال راهیسې د افغانستان ملي او لرغونې ژبه ګڼل کېږي. د افغانستان د تاریخ پوه محمد حسن کاکړ د یوې رسالې په دېرش کاله چې 30 کاله پخوا کابل کې لیکل شوې ده، دغه سرلیک په افغانستان کې پښتو او د هغې په هکله څو خبرې لاندې یوې سکالو کې د پښتو رسمیت او ملي اصلیت یې داسې څرګند کړی. د امیر شیر علي خان د 2مې پاچاهۍ په دوران کې چې د 1988 او 1981 زیږدیز کلونو کې پښتو د لومړي ځل لپاره د ملک رسمي او ملي ژبه اعلان شوه. دوید، اوستا، مهابهارت او پهلوي او داسې نورو زړو کتابونو کې د پښتو ادب لرغونتیا تر میلاده هم ډېره پخوا ښکاري. د راجیت سیتارام پنډت په قول میلن پنهو اصلي نسخه په زړه پښتو لیکل شوې ده. مور کتاب چې د باختري یوناني پاچا میلندر او بودایي حاکم ناګا سینا ترمنځ علمي او مذهبي بحثونه او خبرې اترې دي، د بودایي مذهب یو لوی کتاب ګڼل کېږي. له دې څخه دا نتیجه په لاس راځي چې تر میلاده 1.5 سل کاله وړاندې له پښتو ادب د دې توان درلوده چې کتابونه پرې ولیکل شي. همدارنګه د هندوستان د راجستان ایالت په یو مندر کې موندل شوي شعري مجموعې چې په ویناګرۍ لیک دود کښل شوي د روشن لال ملهوترا هندي لیکوال په حواله پښتو شعرونه هم لري. سر محقق زلمي هیوادمل د پښتو ادبیاتو تاریخ لرغونې او منځنۍ دورې دغه راز په زړه فارسي د هني منشي دلوي داریوش پاچا چې په 888 او په 1522 د میلاد څخه مخکې د بیسون په ډبر لیکونو کې لیکل شوي او پوهان حبیبي د څېړنې او ژباړنې له مخې د پښتو د خلجي ګډ دود سره ډېر لږ توپیر لري. نی آرنگا اهم، نی اړیکې وم، نی درومنه اهم، نی دوره جنوم، نی زړوا کا راهم، نی رور کړونی وم. لنډ مطلب دا چې نه یم دروغجن او تیری کوونکی نه یم او نه د بل تیری پر ځان زغملی شم. په بل عبارت د پښتو ادبیاتو په تاریخ کې امیر کروړ سوري د امیر پولاد سوري زوی لومړنی شاعر دی چې په پښتو ژبه یې لاندې شعر په 1950 هجري شمسي کې چې له 201 میلادي کال سره سمون خوري ویلی دی: زیم زمری پر دې نړۍ له ماتل نشته، په هند و سند و پر تخار او پر کابل نشته، بل په زابل نشته، له ما اتل نشته. غشی د من میزي برېښنا پر میرسمنو باندې، په ژوبله یونم یرغالم پر تښتېدونو باندې، پر ماتېدونو باندې له ما اتل نشته. زما د برویو پر خول تاویږي هست پر منځ و په ویاړ، د آس له سوو مې زه کریږي غرونه کاندم لتاړ، کړم هېوادونه ویجاړ له ما اتل نشته. داسې دوستانو تاسې ته معلومه ده چې دغه ورځ په څه خاطر باندې د مای د میاشتې 29مه ورځ ټاکل شوې ده. په دې اړه یو څو لاندې خبرې تاسو ته وړاندې کوم. د پښتو ورځ د لاندې لاملونو له مخې ټاکل شوې ده. دا ورځ په ټوله نړۍ کې رسمي یا د کار کولو ورځ ده. له کومې بلې دیني پښتني تاریخي ورځې سره برابره نه ده. د پښتنو سیمو د موسمي حالاتو تر اغېزې لاندې نه راځي. د شمېرپوهنې د علم له مخې د غبرګولي 9مه
سمه تاک عددونه دي او تاک شمېر یې غوره دي. د درېنۍ ورځې ته په پښتونخوا کې شروع وایي چې د پیل معنا لري او همدارنګه غبرګولې درېیمه میاشت او همدارنګه د غبرګولې درېیمه میاشت او مۍ پنځمه میاشت دواړه تاک عددونه دي.